هنرکده انسټیټیوټ مردان له اړخه د زوفاش بیوټي کریم او باربي ګولډ کاسمیټکس په تعاون سره د زنانو لپاره په عروج حال کې د یو پروګرام انعقاد شوی. د پروګرام مقصد په زنانو کې د سکین د مسایلو مخنیوي ښودلو. په دې غونډه کې د مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي شخصیاتو شرکت وکړو. خصوصي مېلمنو کې د امید کی کرن فاونډیشن چیرمن عمران احمد خان، MNA شاهین سیف الله تورو، سایما بیگم مینیجر فرسٹ وومن بینک، هدایت الله ایکسپریس نیوز، اسحاق خان اونر زوفاش بیوټي کریم، سرزمین خان اونر باربي ګولډ کاسمیټکس پاکستان شامل وو. پروګرام کې خوند پیدا کولو لپاره ظاهر الله بابوجي په دې غونډه کې ګډون وکړو او د خلکو په مخونو یې خندا راوسته. ته درې پیرې زر زر ده ووایه وې سو خو دې یارۍ را یارۍ نه 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 سو خو دې یارۍ را سو خو دې یارۍ یارۍ نه. څه کوشش خو یې ښه کړی دی، خو بهرحال دوی دپاره ګفټ هم پر ستاسو لاسونو پړکان دی. ټپ ټپه توته ته څنګه ټپ ټپ توتې چې په بل ټپ ټپ توت پروت دی. ټپ ټپه توته ته څنګه ټپ ټپ توتې چې په بل ټپ ټپ توت پروت دی. بیا ووایه کوشش وکړه. ټپ ټپه توته ته څنګه ټپ ټپ توتې چې په بل ټپ ټپ توت پروت دی. چیچاړ پچړ چړای چاړه چنګړ چڼي چیچي. آسان سوال. د چیچاړ پچړ چړای چاړه چنګړ چڼي چیچي.